په پاکستان کې افغان کډوالو ته د پاکستاني چارواکو تازه خطرناک امر شوی. افغان کډوالو ته پاکستاني واکمنۍ څه حکم کړی او دغه کډوال څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ هغو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبر ورکړی چې په 10 ورځو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. د دغه ادارې چارواکو ویلي چې د بیا میشتېدنې او نورو پروګرامونو اړوند کسان هم د مارچ میاشتې تر 11 نیټې وخت لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ په یو خبرتیا کې له هغو افغانانو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري غوښتي چې د همدې فروری میاشتې تر 28 نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه لاړ شي. د کډوالو عالی کمشنرۍ افغانانو ته د مشورې په ډول وړاندیز کړی چې د اوسېدو بدیلې لارې ولټوي. په دې خبرتیا کې د هغو کسانو اړوند چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره ایثار دي راغلي، هغه کسان چې د بیا میشتېدنې یا نورو انتقالي پروګرامونو اړوند لیکونه لري، د حکومتي لارښوونو له مخې د هغوی لپاره وروستۍ نیټه د مارچ 11 ټاکل شوې. له تیرو 2 میاشتو را په دې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند ترسره شوی او لا هم روان دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې کور پر کور پر افغانانو د پولیسو چاپې روانې دي او ګڼ شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو منن.